زه نن تا سره یو ګیم کوم که چیرې دا ګیم وکړي دا 15,000 روپۍ نغدې درکوم. صحیح شو دا پیسې او د سره جمع کواره درته جمع کړم ورته ورکړه درې دا دی اوس ګیم در شام په ګیم واره سر خلاص کړي امپیره ته بیا نه ورشه صحیح ده. دا 3 ګیلاسه ډک دي دا 3 ګیلاس خالي دي خالي دي اوه صحیح شو په دا 3 ګیلاسو کې یو ګیلاس اخلي په خالي کې اخلي کې په ډک کې اخلي پر نمبر به دی درې اول خالي دویم ډک اول خالي دویم ډک اول خالي دویم ډک که چې په دا طرح پر نمبر خالي او ډک راوستو 15,000 روپۍ د نغدې ګټلي دي. یو ګیلاس په پورته کوي په دا ګور دي که خالي پورته کوي که ډک پورته کوي هغه ستا پورې اړه لري پورته کړ دا راته وکړه دا ګیم دا خواهش شروع کړم که دا ستا مرضي ده د کومې خواهش شروع کوي هغې خواهش ګیلاس به یو پورته کوي پر نمبر به بیا دا طرح یو خالي یو ډک یو خالي یو ډک یو خالي یو ډک سر دې په خلاصو په چیلنج باندې او ویې که څه دا د کوم خواهش شروع دی په دې کې کوم یو ګیلاس په پورته کوي یو ګیلاس دا ترانه دی یو ګیلاس په پورته کوي دا خو ته اوس بل هم پورته کوي نه اوس دا ګیم نه سمجھ نه دا ګیم تاریخ دی ورکه دا 15,000 یا ودرې زه درته کوم بیا ته ماته څو راکړې دا خو ما واخله ته ماته څو انعام راکړې که ما وکړې ما خو د خپل 15,000 واسه دا ګیم زه درته وکړم ته ماته انعام راکړې که نه راکړې زه تا د 15,000 روپۍ در کوم کې ښه ورکه 15,000 روپۍ درته ورکړه دا درېمان صحیح شو دا 15,000 بیا ما ګټلي دي دا اوس تاسو کوشش یو ګیلاس زه پورته کوم صحیح شو دغه یو ګیلاس مې راواخلئ بل له لاس نه ورلم وینې دا په دې کې خالي کړئ اوس یې شمار کړه خالي ډک خالي ډک خالي ډک خالي دا که 15,000 ارې مور کولی دا به وچ شو بیا بیا ورکړې یا ته ما ته خپلې 15,000 راکړه اوس کېچرې کې ته یوې څنګه شو یا وروره دا ګناه لري وروره دا فرض روزه بس که ګناه لري کار شی لري دا مه کېچه وروره دا تا حلال نه دي بس پروا نه لري اوس یې وچ کړئ مال یو ګیلاس پورته کړئ ملګرو دا ویډیو به مې کتلې دی نه چې وروره تی دا و چې عثمان پهلوان جوه چل کړی دی یا دوی شرطونه لګي دا صرف موږ یو ګیم کړی چې باید دا مینوال ته یو ښکاره په صدقې به وخاندي او په دا روزه کې د پهلوان دماغ هم کتئ چې د دماغ څنګه دی هغه په روزه کې بالکل د دماغ ډېر کمزوري دی وروره موږ دا جوه مو ونه کوو موږ د خدای شکر دی وروره موږ خالي د ستۍ دپاره یوه ویډیو جوړه کړې وه چې باید تی به پر وخاندئ کوم چیرې خوښه شوې ده مخکې سره شیر کړئ ما او پهلوان به نوي ویډیو هم انشاءالله تعالی جوړو چې هر ځای یاست اباد اوسئ په دعاو کې ما او پهلوان مه هېروئ السلام علیکم